یو مولوي صاحب وایي چې لمونځ ختم سو تقریر ختم سو کاسې وخوړه سوې یو مجاهد په اوږه لاس راکښېښوی وایي راځه چې ولاړ سو د شهیدانو مزارو ته د مسجد سره بغل کې ادرا و قبرستان دی دې ته را روان سو چې را روان سو دا ماشومان مو هم خوږې ټولې کړي دي یو درې نجونې د اب پاسه راځغلي په منډه را روانې دي په کڅوڼو یا تیلې کې دا خوږې ورسره دي میوه ورسره ده دا یوه نجلۍ لږ رامخکې سوه رامنډه یې کړه د یو شهید د قبر سر ته ودرېده دا خوږې یې په موټانو باندې راکښوې په دې قبر باندې یې پاشلې افغانان داسې دي د اختر سهار یې داسې دي دا یې د ماشومانو حال دی د دې شهیدانو د مندو به د اختر په ورځ سهار د دې شهیدانو د بیبیانو به د اختر په ورځ باندې سهار وای ما د ترحم و د شفقت لاس په سر باندې ورته کښېښوی وای ما ورته وویل خورکۍ ستاسو په کور کې جامې وې په اختر کې وای زما پلار جان نه و جامې به چا راویې بوله مشوره و فکر و رایې جنې واخله وشاورهم فی الامر د دې سره مشوره وکړه په کار کې دا در سره چې د لاسایي وسي د دې د زړو نه هغه ستا خفقان دا ووځي چې بس ما سره یې دا دی جوړه ده معافي یې راته وکړه د زړه د اخلاص نه مینه را سره ساتي چې په کار کې شریکان کې بیا نو د زړه د اخلاص دې عمل هم شروع کړي هغه د زړه خفقان د دې دا ختمی شي الله پاک ورته فرمایي فاذا عزمت فتوکل علی الله چې کله دې د مشورې بعد کار فیصله کوي اوس پر الله تعالی توکل کوه پر مشوره او پر اسباب اعتماد مه کوه ان الله يحب المتوکلین ځان الله پاک ته وسپاره تفویض د امورو الله پاک ته وکړه چې څه پیښیږي زما او ستا دپاره هغه راځي د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د ملګرو سره اخلاق دا حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمای وای د پیغمبر علیه السلام یو سارایی سړی شناخته و حضرت ظاهر بن حرام رضی الله تعالی دا به د سارا شیان نبی علیه السلام ته راوړه نبی علیه الصلاة وسلام به د بازار شیان د ته ورکوه نبی علیه الصلاة وسلام ویل دی زموږ سارا د موږ د بازار اوس د پیغمبر علیه السلام شان څومره اوچت دی یو ورځ پټ پټ نبی علیه السلام رالی دی په بازار کې پر دې تړه باندې شیان خرڅ پر سترګو داسې لاس ورونیو دا زموږ ستاسو په سیمو کې هم اوس دا رواج شته پر دې سترګو داسې لاس ورونیو حضرت ظاهر بن حرام رضی الله تعالی عنہ ورته الا که څوک یې نه دي پېژنم الا که څوک اخر چې د سترګو در کنجانو لږ ولیدي ورته وایي چې نبی علیه الصلاة وسلام د دا شا د نبی علیه السلام په سینه پورې ور وموښو ویې پېژنده وایي چې نبی علیه السلام ښه په غېږ کې راټینګ کړي دا د ملګرو سره راټینګ یې کړي غږ یې وکړي وایي څوک دا مریی رانیسي حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنه ورته یا رسول الله ګران به مې نه کې خرڅ د رنګه تورې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي د الله تعالی په دربار باندې ډېر قیامتي ډېر قیامتي دا افغانان ډېر قیامتي خلک دي ګوري دا یاد د دې سره احتیاط کول پکار وي دا ښه نازول پکار وي د دې داسې اورېدلي دي دومره په تکلیف سوي دي عقل ورته اریان دي چې څومره په تکلیف سوي دي یو ټکی د دې ولس دپاره درته راوړم دا زموږ ستاسو ولس دی د دې سره نرمي وکړي معافي ورته وکړي دا چې څومره وسع کولی سي خدمت یې وکړي چې څومره د شفقت لاس یې په سر تېرولی سي هومره یې تېر کړي د دې پر ځای باندې چې ورته امر کوي د دې پر ځای باندې د شفقت لاس په مینه او اخلاق کار ټینې واخلي داسې ځورېدلی ولس دی د لوی اختر سهار دی زموږ ستاسو د سیمې رواج دا دی چې کله د سهار لمونځ وسي په مسجد کې بیا د مسجد ملا لږ تقریر کوي
لږ تقریر وسو د هغه وروسته بعضې ملګري روغبړونه کوي چې روغبړ ختم سي بیا کاسې راوړه کېږي د عام طور د افغانانو رواج دی کاسې چې وخوړه سي نو بیا ماشومان خو تاسو ته در معلوم دي دا مشران بیا د دغه ځوانان دا د دې مشرانو مبارکۍ ته ورځي او دغه کشران ماشومان دا نجونې و الکان دا بیا په دې کورو باندې ګرځي خوږې ټولې یو مولوي صاحب وایي چې لمونځ ختم سو تقریر ختم سو کاسې وخوړه سوې یو مجاهد په اوږه لاس راکښېښوی وایي راځه چې ولاړ سو د شهیدانو مزارو ته د مسجد سره بغل کې ادرا و قبرستان دی دې ته را روان سو چې را روان سو دا ماشومان مو هم خوږې ټولې کړي دي یو درې نجونې د آب پاسه راځغلي په منډه را روانې دي په کڅوڼه یا تیلۍ کې دا خوږې ورسره دي میوه ورسره ده دا یوه نجلۍ لږ رامخکې سوه رامنډه یې کړه د یو شهید د قبر سر ته ودرېده دا خوږې په موټانو باندې راکښوې پر دې قبر باندې یې پاشلې زه ورته رانږدې سوم هغه مولوي صاحب وایي ما ورته وویله دا ډېره کوچنۍ نجلۍ ده د دا 500 شپږو کالو ده وایي ما ورته ویل دا دې څه دی وایي دا زما بابا جان افغانان داسې دي د اختر سهار یې داسې ده دا یې د ماشومانو حال دی د دې شهیدانو د مندو به د اختر په ورځ سهار د دې شهیدانو د بیبیانو به د اختر په ورځ باندې سهار وای ما د ترحم و د شفقت لاس په سر باندې ورته کښېښوی وای ما ورته ویل خورکۍ ستاسو په کور کې جامې وې په اختر کې وای زما پلار جان نه و جامې به چا راکوه جامې به چا راکوه زه وایم دغه یتیم اولس دا بې شفقته اولس دا غمزده او صابر اولس د دې پر سر باندې د شفقت لاس کښېږدي د دې پر سر باندې د ترحم لاس راتېر کړي د الله تبارک وتعالی نه وسایي ورته وغواړئ چې څومره مې وس وي هومرې وسا کړي الله جل جلاله دې دا ستړي مسلمانان دا وسا کړي چې څومره مسلمانان د مځکې پر سر باندې جهاد کوي الله پاک دې حافظ و ناصر و غاور سي الله پاک دې د دې د امداد دپاره فرشتې راوغواړي الله رب العزت دې داسې وسا کړي لکه زموږ دغه غریب افغانستان دا چې یې وسا کړي دا د هغه اشغال نه د هغه شپو د چاپو نه د هغه بربریت و وحشت نه د هغه بمونو نه چې پر دوی به اورېدل د دې نه یې خلاص کړي مسلمانانو د دې نظام شکریه وایاست د دې خپلو مشرانو قدرداني وکړئ د دې خپلو علماو قدرداني وکړئ د دې خپل نظام شکریه که مې د دې اسلامي نظام شکریه وویل الله پاک به مضبوط کړي الله تعالی به برقرار دائم و قائم ولري الله تعالی به نور رازیات کړي دا نعمت که خدای نکردار ناشکري وسوه کفران وسو په دې نظام پسې اسلامي نظام پسې خبرې مه کوئ دې صفت مه وایاست دغه شخص معین کوي چې په چا کې هغه د شریعت نقصان پکښې کې وي هغه شخص یادوي نظام مه یادوي مجموع اسلامي نظام دا په ډېرو سترو قربانۍ په ډېرو مظلومو وینو باندې راغلی دی الله پاک دې هغه مظلومو وینو ته وګوري الله تعالی دې دائم و قائم ولري الله تعالی دې همیشه ولري الله تعالی دې دا نظام زموږ نه بیا نه اخلي په اخر کې دې فاضلانو ته د دې استادانو ته د دې قریبانو ته مبارکي وایم دې مدرسې ته مبارکي وایم دې سیمې ته دې ټول ولس ته مبارکي وایم الله پاک دې د دې دغه دستار فضیلت مبارک کړي الله جل جلاله دې ستر ستر علما دې جوړ کړي
الله پاک دې د دې علم نافع وګرځي. الله جل جلاله دې دا جلسه ټولو ته په دې جلسه کې چې راغلي څونه خلک دي الله پاک دې ټولو ته جنتي فردوس ورکړي. الله پاک دې د دې مور او پلار ته مغفرت وکړي. الله جل جلاله دې دا مدرسه ټولې مدارس سرسبز او شاداب ولري. الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو زموږ تاسو مور او پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي. الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر او بنصیب کې. واخر دعوانا الحمدلله.